سلامونه دوستانو که ستاسو کیسونه پینډینګ حالت کې دي که اسایلم دی که ایسایوي دی او که همداسې P1 او P2 دی نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګوره چې دا د قاضي امر دی چې د اپریل په 28م تاریخ د 2026م کال حکومت ته صادر کړی دی. حکومت ته ویلي دي سه ورته ویلي دي او کوم کارونه شوي دي دا ویډیو تر اخره پورې وګوره خپله به پوه شي چې کوم کارونه شوي دي. د امریکا یو فدرالي قاضي امر کړی چې حکومت د هغو کسانو د گرین کارت دوسیې بیرته پروسس کړي چې دوسیې یوازې د تابعیت یا د زیږون د هیواد له امله ځنډول شوی دی یعنې ځنډول شوی دی یا ځنډول شوی وي. قاضي ویلی حکومت نشي کولی دوسیې بې وخته او نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. آیا دا ټولو لپاره دی او که نه؟ نه، لازم نه. دا پریکړه تر ډیره د هماغو کسانو لپاره و چې په محکمه کې دعوا کړې و، خو دا پریکړه نورو خلکو ته هم هیله او قانوني لاره ورکوی شي. او همداسې که افغانان هم د همغې پالیسۍ له امله اغېزمن شوي وي نو ځینې افغانان ګټه ترې اخیستلی شي، خو دا معنی نه لري چې د هر افغان دوسیه به سمدستي خلاصې شي. عملي معنی یې څه دی؟ USCIS اوس هم کولی شي چې کیسونه قبول یا رد کړي، خو یوازې دا نشي کولی چې دوسیه نامعلوم وخت پورې وځنډوي. او حکومت ښایي دا پریکړه اپیل کړي، خو نورو خلکو ته لازم دی چې د نورو لارو څخه اقدام ته اړتیا لري. نو دغه قاضي امر و چې د اپریل په 28م تاریخ باندې دغه کړی و، څه ورته امر یې صادر کړی دی. نو دا یو ښه خبره هم کیدی شي هغه خلکو دپاره چې د هغې کیسونه پینډینګ حالت کې دي او کیسونه تر اوسه پورې نه دي چلیدلي، نو دا د هغې دپاره هم دغه کیدی شي څه ورته وایي ښه خبر کیدی شي. نور هم ما سره پاتې شي او ما سره به نور همداسې یو بل ویډیو هم جوړوم چې دا هم نوی دغه دی څه ورته وایي فیز دی او د USCIS له خوا نه نشر شوی دی. دا به په بله ویډیو کې تاسو دپاره نشروم، خو دا هغه خلکو دپاره دی چې دا پینډینګ کې دا کیسونه یې خراب